کریکټریسټیک جی لوسیډیټي دا تاسو ته مې چې ګوره تاسو ویژن د پر ډېر امپورټنت دی دا یو وجه دا چې تاسو اوس ویژن په خپل جوړول شي صرف آیت به زمانہ کوي from time to time حجی lucidity and articulation of the vision which explains the main idea in clear and unambiguous words and terms هغه خپل vision په واضح الفاظو کې لیکل دغه ته مونږ وایو lucidity وایو چې تاسو vision سو پړاو کې چې هغه ته پکې څه ابهام نه وي پکې څه پر مونږ دغه خبره کوله چې مونږ vision articulate ولیکو لکه اوس example او unambiguous word چې زمانی الفاظ باندې clear word به استعمالو نو دغه ته وایي چې د دې vision lucidity هاي ده لکه example serving orphans and widows of the world for developing them spiritually intellectually socially physically and financially to seek the pleasure of Allah subhanahu wa clear دی کنه دی تاسو په څه confusion شته الفاظونه سو ابهام شته دي ما ته ابهام نه خلک تاسو تخکاری تاسو ویلی شي زه به تاسو کلیئر کوم ٹھیک شو جی او فرض کا مونږه ویژن کلیئر اونلیکو نو زماز به براشي ابو چې بابا سلی کړي زما امپلای و چې یره ویژن ستول اگر چې لایف ده خو چلیږي په کنه بعضی څنګه سي چې هغه ټیک یو سړیو پخوا نو هغه خطونه لیکل دا مین میډ سټوري ده چې خط به ولیکو لکه سعودي نه د چا زوی نو هغه ته به خط ولیکو بیا دوبه کې چا زوی هغه ته به خط ولیکو یا دلته کلی چمګون کې به خط ولیکو نو یو کس ودرای چې رجما ته خط ولیکه او زه د پلاني علاقه ته ورلما چې تم زوی دی یا سعودي چې هغه له یو سم خطر علی ولیکه نو دی وته زما خپې درکې نو سړی حیران شو چې ته په خپل کې څه خو بلاسون کې نو دی خپل سره څه دلته کوي نه چې زما په خط څه نه پیږي بیا زه په خپل التزام په خپل پړاوم وتا نو ازنه چې موږ داسې ویژن جوړ کړو چې بل څه پړاوونه شو بیا موږ به خامخا اکسیډنټ کوو نو کله کله په ارګنایزیشن کې دا غلطي شوه خسته الفاظ استعمال کی بیا ته نه په خپل سړی پويږي او نه بل څه پويږي چې دا کارونه کو دې ته موږ وایو lucidity should be very high د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر ناراضي